هغه کسان څارنوالۍ ته ور وپېژندل شول چې د صالح سپکاوی یې کړی و. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې دغې څارنوالۍ ته 7 تنه هغه کسان ورپېژندل شوي دي چې په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح سپکاوی یې کړی دی. جمشید رسولي له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د اقتصاد، مالیې، کورنیو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو د برېښنا شرکت او د یوې بلې ادارې یو مامور په ولسمشریزو ټاکنو کې د امرالله صالح سپکاوی کړی و چې اوس څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. جمشید رسولي وایي چې دغو کسانو د ټاکنو په بهیر کې د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح ته په فیسبوک کې له سپکاوي ډک کمنټونه کړي وو او هغه ته یې سپک الفاظ او سپکې کلمې کارولې وې. رسولي زیاتوي چې دغه کسان د افغانستان د جزا کوډ د مادو له مخې په جرم مرتکب دي، ځکه د جزا په کوډ کې د یو چا سپکول او تحقیرول جرم دی او باید چې مرتکب یې مجازات شي. هغه وایي چې د دغو کسانو په موضوع باندې څېړنې روانې دي او هر کله چې یادو کسانو څارنوالۍ ته حاضر شي څېړنې به ترسره شي او پایلې او جزئیات به یې له خلکو سره شریک شي. د لوی څارنوالۍ ویان زیاتوي چې د یادو 7 کسانو له ډلې یوازې 2 تنه څارنوالۍ ته حاضر شوي دي او چې کله ټول حاضر شي نو څېړنې به پیل کړي او یادو کسانو سره به قانوني چلند وشي. خو تورن کسان بیا وایي چې دوی یوازې پر فیسبوک باندې د امرالله صالح خبرې نقد کړي دي او صالح ته هیڅ ډول سپکې خبرې نه دي لیکلي. ډېره مننه چې ویډیو ما سره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.